اوس تاسو فکر وکړو سوچ وکړو تاسو وایئ چې منګه خپل ځان سره یو بزنس شروع کوو هغه هم څه امازون بزنس شروع کوو امازون بزنس شروع کوم او آنلاین تجارت کوم دا غي نه غواړم پیسې شروع وګټم صحیح ده اوس تا تصمیم خو ونیو د پروډکټ ته څنګه په امازون کې خرڅه مهمه خبره ده ته څه فکر کوي چې فقط ته به هر پروډکټ را پیدا کړي او په امازون کې بلګي خرڅ بشي نه هر پروډکټ په امازون کې نه خرڅي داسې نه چې هر یو پروډکټ راوخله او په امازون کې لګاوه خرڅېږي به خپل په طبیعت بدون د سرچ بدون د هیڅ اور باندې سرچ د نه کړي او هغه پروډکټ راخلي ته امازون کې لګیا او دا غینه پته مې چې ته اغې نه ګټه کوي په دې ترتیب باندې ګټه نشي کولای زیات خلک همدغه کار کوي او په دې ترتیب باندې د امازون نه پیسې نشي ګټلای د امازون نه که غواړي پیسې وګټي د دې د خاطر بعضی ټولز هغه به استفاده کوي هغه لازمی ضرور دي هغه که څوک داخل د امریکا کې او که بیرون د امریکا ولې به استفاده کوي د ډیر خطر به استفاده کوي چې پروډکټ خو تاسو ته د خلکو طبيعت نه دی معلوم چې خلک امازون باندې څه خریداري کوي فزیکل بازار کې خو معلومیږي چې خلک څه غواړي خلک څه خریداري کوي فزیکل کې خو به وی نه خو په آنلاین کې نه چې خلک کم پروډکټس د امازون نه خریداري کوي د همدې د خاطر باید د هیلیم 10 استفاده کوي چې تاسو ته معلوم شي کم پروډکټ خلک د امازون نه اخلي او کم پروډکټ زیات خرڅيږي او په کم پروډکټ کې مفاد زیات دي او په کم یو کې تاوان دي ټول هر څه پام دي کې معلومیږي پورا ډیټا پام دي کې د امازون شتون لري هیلیم 10 دی جنگل سکاوټ دی او داسې نور ټولز دي نو دا زه تاسو ته مکمل درخېما پوي کوم په دې ویډیو کې مکمل نه البته هغه نه مهمه سټیپس درخېم چې تاسو ور باندې پوي شئ که تاسو غواړئ چې واقعیت باندې پوي شئ په هیلیم 10 باندې امازون باندې جنگل سکاوټ باندې داسې نور باندې نو زه تاسو ته خپل پام دې چینل کې هر وخت کې ویډیوز راوړم بریله صافه زما د فیسبوک پاڼم دا او د یوټیوب پاڼم دا هر یو کې چې تاسو ګورئ په یوټیوب باندې کې ترتیبوار راځي او دلته هر چیرې چې ګورئ کتلی شئ زه پکې مشکل نه لرم که تاسو ور باندې پوهیږئ تاسو ته ترتیبوار راځي ویډیو کتلی شئ نو زه تاسو ته مکمل ویډیوز کوشش کوم راوړم تاسو ایزده کې که تاسو فکر کوئ چې منګه به همداسې کار کوو او د امازون نه پیسې وګټو هیڅ وخت نه د دې خاطر اوس دا جنگل سکاوټ چې دی یا هیلیم 10 چې دی دا چې استفاده کوي په دې کې بعضی نور مهمه سټیپس هم دي څه کول پکار دي هغه کې دي موږ تاسو سره پروډکټ ریسرچ ورکه کیږي کیورډ سرچ کیږي لیسټینګ اپټیمایزیشن کیږي تاسو څه وایي چې دا به خپل کیږي دا به تاسو ته معلومي نه همدغه هیلیم 10 استفاده کوي یا جنگل سکاوټ استفاده کوي او دغه کارونه ور باندې کوي او خپل ځان د خاطره بهترینه پروډکټس انتخابوي هر نیش کې چې ځای څه کې ځای تاسو الکترونیک کې ځای الکترونیک د لاغه نه در کوم الکترونیک کې ځای کچن کې ځای پاد پروډکټ کې ځای فټنس کې ځای چې څه پروډکټس تاسو په دنیا کې ښکاری اغه ټولو کې تاسو تلل شي او مخه ته او د هغې نه پروفټ ځانته لاس راوړل شي چې څومره غواړي امغه مقدار پروفټ لاس راوړل شي دا تاسو په سرچ او تاسو په کارکردګي ده دا خلک چې وایي موږ پیسې ګټو د دې بهترینه سرچ کوي دا به موږ تاسو سټاپ کو چې موږ او تاسو فقط خپل فکر کو او یو چې موږ به د دینه پیسې وګټو په دې رقم باندې ترڅو چې موږ تاسو دغه ټولز استفاده نکو دینه پیسې نشو ګټلای نو راځي موږ تاسو به د ګورو او د باندې به ځان پوي کوم چې څنګه هیلیم 10 موږ استفاده کو څنګه موږ جنگل سکاوټ استفاده کو هر یو په دې ویډیو کې صرف هیلیم 10 درخم هیلیم 10 کې کم کارونه کولای شو او باقی منده ویډیوز هم زره وړم تاسو ته نو راځي موږ تاسو خپل سکرین ته د کمپیوټر زو الته ز تاسو سره مکمل سټیپس اخلم تاسو ور باندې پوي کوم او بیا به موږ تاسو سلو مخه ته زو دلته موږ تاسو اوس سکرین کې او هیلیم 10 هم سرچ کو صحیح ده هیلیم 10 هم سرچ کو موږ تاسو سره هیلیم 10 خلاص شو دغه هیلیم 10 ده او دلته تاسو واضح لیکلي an empowering profitable e-commerce brand دا تاسو ته وضاحت باندې لیکلي او دا ټول کارونه تاسو ته کوي به صحیح ده دا موږ تاسو سره څه ده هیلیم 10 ده کدا get start باندې تاسو کلیک کړئ د get start باندې چې کله کلیک کړئ تاسو یو سټیپ په مخه ته راشئ تاسو به هم دی پیج راغلی شئ کله چې موږ تاسو دی پیج راغلو دلته موږ تاسو سره هیلیم 10 لوګو دا دی پلاو موږ تاسو سره وای هیلیم 10 ولې موږ تاسو هیلیم 10 استفاده کو او لاندې د لیکلي choose a business type choose a marketplace کوم یو چواړي تاسو به خپل املک سرچ کولای شئ دلته موږ تاسو سره سولوشن ده سولوشن باندې راځو دلته اباوټس ده خپل هیلیم 10 په اړه کې معلومات ده دلته سورسز ده چې کوم سورسز دي هغه دلته شتري او دلته پرایسینګ دي
چې په 100 روپو باندې د هیلیم 10 اخیستل شي او 100 روپۍ قیمت ده. تاسو دا د ټول کتل شي. دلته موږ تاسو سره لاګین ده او د باندې لاګین کولای شو. کله چې تاسو اکاونټ لرئ لاګین کوئ، که اکاونټ نه لرئ ساين اپ کوئ. دلته موږ تاسو سره کیټ سٹارټ ته او دلته موږ تاسو راځو هیلیم 10 ګورو. صحیح ده. دلته موږ تاسو سره مختلفه پرایسینګ ده او مختلفه نرخونه دي. موږ تاسو دا مختلفه نرخونه ګورو د چا د خاطر دي. حد اقل چې څوک کلنې ان 1 لک روپۍ ګټي هغه د خاطر دغه پلان پلیټیم پلان باید واخلي اولنې. دویم کڅوک د 1 لک نه تر 1 میلیون پورې یا 10 میلیون پورې ګټي هغه دی باید دا پلان واخلي. او څوک چې د میلیونز نه زیات ګټي هر کال هغه دی باید دغه پلان واخلي. او دا رښتیا خبرې دي ځکه چې په دې کې هر یو کې خپل فائدې دي او هر یو کې خپل ګټې دي. تاسو ته امغه ګټه در رسي، امغه ګټه در رسیږي. دا د 99 روپۍ د میاشتې او د پسې د 290 او د پسې د 1499 د میاشتې. هر یو خپل یو پرایس لري، هر یو خپل یو قیمت لري. صحیح ده. دلته تاسو کولای شئ چې وی ګورئ چې کوم یو تاسو اخلي اخیستل شي. دلته ګیټ سٹارټ باندې کوم تاسو کلیک کو کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ان زه تاسو ته یو بل څه هم درخم. دلته پرایسینګ باندې چې کلیک کوي همدغه پرایسینګ خبر راځي. صحیح ده. نو دا ګیټ سٹارټ کار نه کوي. دلته مهمه سټیپس ګورئ کڅوګي محور اخلي دې ځنه تاسو ځان د خاطر محور انتخاب ولا شي. محور به دې ځنه انتخاب کړئ. د میاشتې به فیصد تغیریږي. میاشتې کې تاسو اخلي هغه 0% چې تاسو ته ډیسکاونټ درکړي هغه 0% ډیسکاونټ تاسو نه لري کیږي. هغه 0% ډیسکاونټ چې لري کیږي دغه پی ایرلی کو واخلي هغه د تاسو واضح لیکلي سیو اپ ټو 20%. نو څونه 0% زه ما ان څوک زیات وخت غواړي کارو کی او غواړي زیات هغه کوي نو کولای شي چې کله نه. خو زما ریکمنډیشن که څوک اخلي محور خره یو پروډکټ ریسرچ کوي، یو مش مسلسل پروډکټس پسې ګرځي. کله چې پروډکټ پیدا کو هغه نه بعد خپل دا څه کوي سٹاپ کوي او یې کینسل کوي. دا کار کوي او کنه وای چې منګه هم د سي ساتو نو به تاسو کولای شئ چې کله نه واخلئ. کله نه زه تاسو ته ماخلئ. تاسو میاشتنه واخلئ، میاشتنه سفاره کوي، میاشتنه تاسو ته بهتره ده. دلته میاشتنه $1.9 ده. نو اوس طبيعت تاسو خپل چې هاري واخلئ. او د دې ویډیو ډسکرپشن کې به زه تاسو ته د دې لینک واچوم. تاسو کولای شئ چې څوک زما د لینک لاړ شي هغه ته څور کې د تبر ډیسکاونټ هم ورکړي هغه ته. نو دلته موږ تاسو راځو لاګین باندې. ما already sign up ده، ما سره سبسکرپشن شته. دا بز لاګین کوم. دې کې ګیټ سٹارټ باندې کلیک کوم نزي. ولې نزي دا ان ګیټ سٹارټ نه کوي. البته طریقې سره کولای شي چې لاندې لاړ شي او لاندې نه تاسو کولای شي چې ساين اپ وکړئ. خو ما سره already اکاونټ شته. زه لاګین کېږم. لاګین مې کو. دلته موږ تاسو سره هیلیم 10 خلاص شو. دا سټپ د هیلیم 10 موږ تاسو سره خلاص شو. اوس موږ تاسو د دې کې مهمه کارونه کو په دې هیلیم 10 پاڼې کې. صحیح ده. دلته زه تاسو ته یو ځل بیا هیلیم 10 ته زم. دلته مهمه څه دي زه لدرخم تاسو ور باندې کوم. دلته موږ تاسو راځو ګورسه. دلته به ګیټ سٹارټ باندې کلیک کو. زه تاسو ته هغه کې پاتې یو څه خبرې. هر یو چې کوم یو پرایسینګ لري هغه د خپل ځان سره اماغه سي فائدې لري. کوم فائدې لري د کې ګورئ ریسرچ ته خاطر پروډکټ ریسرچ کی کیورډز ریسرچ کیږي، اپریشن اینڈ پروفټ ویزیبিলিټی کیږي. دا کارونه ټول دي کیږي. به دې په لو کنټرول اپټیمایزیشن اډ پرفارمنس دي کې دا کارونه کیږي او دې کې دا کارونه کیږي. دا خپل تاسو ویل ولای زه لنشم او بای ناو مخکې چې ما تاسو ویل ګیټ سٹارټ باندې کار نه کیږي. بای ناو ته برشي بای ناو باندې یا بوک ډیمو. بوک ډیمو چې وکړئ تاسو ته فری درخی که تاسو خوښ شو به تاسو کولای شئ چې دا محور واخلئ. خو دا وانه خلئ. دا تاسو د خاطر نه ده. دا هغه خلکو د خاطر چې میلیونز کې پیسې ګټل شي هغه خلکو د خاطر ده. دا تاسو د خاطر نه ده. دلته به بوک ناو باندې کلیک کړئ او دا بای ناو باندې به کلیک کړئ او بای ناو باندې صحیح ده. هر یو باندې چې کلیک کو نو هغه تاسو اخیستلای شئ. دلته نه زدا بندو دم چې بند کو خپل هیلیم 10 ته راغلو. دلته چې کوم سټیپس دي اول ز تاسو هیلیم 10 خپل پاڼې سره باید آشنا کم او دینا منګو تاسو به سلو مخې ته ځو چې هر څه باندې په وضاحت او په صحیح ترتیب پېژي. دلته منګو تاسو سره لیکلي اډ فری هیلیم 10 کروم ایکسټنشن. کروم ایکسټنشن چې تاسو اضافه کوي کوم ځکه چې امازون کې خلک پروډکټ خریداري کوي اغل ته تاسو ته دا پروډکټس ښه طریقې سره ښکاري. زه تاسو ته مخې ته درخم. دا منګو تاسو سره ډیشبورډ ده
ډیشبورډ باندې چې کلیک کو دا ډیشبورډ موږ تاسو راخکاری او دی پلاو باقی مانده کارونه ښکاری صحیح ده. دا به زه انلاک کوم، دا به انفریز کوم، تاسو ته به تاسو درخم اکاونٹ اډیټس دا نوې فیچرز ورکه اډ کړه او د لیکلیم دي دتا دا نوې فیچرز راغله صحیح ده. دا کمپیټیټر دا وګورئ چې کلیک کما دا چا د خاطر ده دا وګورئ د توازی لیکل چې کم پلان کې شته او کم پلان کې نشته ده. کله چې په خپل کلیک کړئ نو دا تاسو ته ښیي دا وګورئ د کې شته او په دې پلان کې نشته ده. نو these not right now او these not upgrade to diamonds. نو زه not right now اخلم دا به موږ تاسو لري کو دي زنه او دا راځو موږ تاسو څه کو د څه د خاطر ده امازون د خاطر ده ټیک ټاک د خاطر ده والمارت د خاطر ده ګوره امازون ټیک ټاک او والمارت د درې هغه د خاطر تاسو د هیلیم 10 استفاده کولای شئ او پروډکټس ځان د خاطر په پیدا کولای شئ. د پسې موږ تاسو سره انسټال موږ تاسو بس کروم ایکسټنشن و انسټال کو او به وزه تاسو ته کروم ایکسټنشن دروخمه چې کروم ایکسټنشن کوم څه کار کوي. کروم ایکسټنشن انسټال باندې کلیک کو دلته زه تاسو ته په مختلفو طریقو درخم چې تاسو کوم څه انسټالولای شئ کوم څه لري کولای شئ هر څه ریموو فرام کروم دیز نه ریموو کوي کروم نه دیز نه ګوره انیبل ناو زه به تاسو ته لري کوم ما سره لګیدل دی خو زه به لري کوم تاسو به ښکارا کوم دلته به دا زلری کوم او دلته به یو ځلې بیا خلاص کوم صحیح ده. دلته به ولیکم کروم ویب څه سٹور ایکسټنشن دا پلی سٹور په شان دي دلته ټول اپ ټول ویب سایټس موجود دي. دلته موږ تاسو راځو دی باندې کلیک کو او دلته لیکم هیلیم 10 فقط هیلیم ولیکي او 10 هغه خپل راغی دا دې سره راغی. دوه طریقو باندې مې تاسو ته درو خو دو چې هیلیم 10 تک کوم سره کولای شي دې نه موږ تاسو لري کولای شو او دې نه انیبل صحیح ده. زبا دا د مینز اویسم ولې this atom it is unactive صحیح ده unactive شوی ده صحیح ده. زه لري کومه ما انیکټیو کړو به تاسو ته خاطر ما غوښتل چې فعال کوم دغه کوم ریټینګ هم کتل شي هر څه تاسو خپل کتل شي. ریموو فرام کرومیک دیز نه ریموو کو او دلته به شو کلیک دا د وس منګو تاسو سره ریموو کیږي. دلته به یو دلیل انتخابول شي کنه ضرورت نه او زه دلیل نه انتخابو مستقیما یې لري کوم او لري کیږي هغه د لري شي. اوس ماته اډ راکو تاسو ته به دغه اډ را کړی add to chrome دغه سی بتاو سره ني که تاسو اډ کړه کله نه دسی وي او که چا اډ کړو به ته لری کوي ان اکټیو شو به ته اکټیو کوي دیز نه کولای شي. دلته به موږ تاسو لګو add to chrome دلته به add to chrome باندې کلیک کو او دلته به موږ تاسو راشي add helium 10 for Amazon seller influencer and Walmart seller add extension دلته به موږ تاسو add extension باندې کلیک کو دا موږ تاسو سره add شو دلته وګورئ add شو extension دلته واضح تاسو ته هماغه خبرې چې مخکې ما تاسو ولوسلې هغه خبرې لیکلي دا تاسو کولای شئ چې لری کوي کلوز کولای شئ دا وګورئ دلته لیکلي هیلیم 10 for Amazon seller influencer and Walmart صحیح ده. دا امدا Amazon د خاطر او د Walmart څوک چې Walmart کې پروډکټس خرڅي څوک چې Amazon کې دغه هیلیم 10 ایکسټنشن هغه د خاطر ده صحیح ده. دا به لری کو دي نه دلته موږ تاسو دا څکو پین کو پین معنا دا بدلته لګيږي او زه تاسو ته اگزامپل درخم. دلته موږ تاسو کلیک کو چې کلم کلیک کو دا موږ تاسو سره لګیدو دلته اوس راځو موږ تاسو دلته ایکسټنشن دلته خلاصو امازون دا کم امازون ده دا بایر امازون ده چې خلک دلته راځي پروډکټس اخلي په دې کې تاسو کولای شئ هم سرچ وکړئ په دې کې تاسو اصلي پروډکټ سرچ کوئ. دلته وګورئ هیلیم 10 موږ تاسو دا ایکسټنشن لګولې ده ټول ډیټا یو د میرا کش کړل او موږ ته سکرین باندې شو کړل. دلته تاسو په سکرین باندې نه دا ټول د هیلیم 10 کمال ده دغه ایکسټنشن کمال ده دا چې ما پین کړی او ایکسټنشن چې مې لګولې دې نه اوس اف مې کو به ته موږ تاسو زو چې ته امازون دراغلو فرش کوم دا د ورکشم ولې کار نه کوي ما اغیزنه اف کو هیلیم 10 اوس ایکسټنشن نشته ده ځکه دې نه به ته لګوم او دلته موږ تاسو راځو دیز نه اون کوم کلمه چې اون کو به ته اعظم امازون ته دا وګورئ ماته ښکاری دا فرش کوم وګورئ زخکته مړم دلته راشي هغه هیلیم 10 لوګو روانه صحیح ده. دا فرش کوم او دلته هر یو پروډکټ باندې کلیک کوم هر پروډکټ باندې دغه باندې ګلاس باندې کلیک کوم چې هیلیم 10 زه تاسو ته دروخمه چې کار کوي کنه دا وګورئ هیلیم 10 به تا کار شروع کو دا ایکسټنشن طاقت ده او د ایکسټنشن کې دا کار کوي چې ایکسټنشن لانه کوي چې تاسو اخر سمي دلته کار نه کوي دا تاسو صرف عمل ته تاسو پروډکټ ریسرچ کوي خلاص نور دلته تاسو یې سم نشي کولای. دلته وګورئ
estimate monthly څونه revenue څونه دلته خی خو دا تاسو سره به اپګریډ کوي یو سټپ بنور بهترینه پلان هغه ډایمنډز ده دلته موږ تاسو کولای شو چې وګورو ګرافونه هم کتلی شو ګراف کې ځان پوي کولای شو چې کومه میاشت کې کال کې څونه خرڅيږي په کومه میاشت کې زیات خرڅيږي په کومه میاشت کې کم خرڅيږي دلته ګورئ دیش ته ورځو ریوینیو څونه ده دیش ته ورځو ریوینیو دونه ده ان دا ګورئ 2800 ودیش دا تاسو کولای شئ چې وګورئ دلته ګراف باندې کلیک کړئ په کوم ټایمونو کې وګورئ په دا جون میاشتې په امریکا کې حد نه زیاته ګرمي یعنی دغه کولای شئ چې وګورئ دلته تاسو کولای شئ چې وګورئ کوم یو پروډکټس زیات خرڅيږي هر پروډکټ دا جونی جولای ګرمي یخني تاسو د دې کې کولای شئ کله ګرمي پروډکټ ګرمي پروډکټ څنګه خرڅيږي د یخني دلته ټول د کولای شئ نوي ورځو ډیټا کولای شئ چې وګورئ درې کالو کولای شئ چې وګورئ ټول تاسو ته دا ټول د هیلیم 10 طاقت ده او هیلیم 10 کې که واقعیت باندې غواړئ چې په داسې ویډیوګانو باندې نور پوه شئ نو راځئ زه تاسو ته درخیم او تاسو باندې امازون مکمل ایزه کوم